سمیع سادات بیا طالبانو ته څه اخطار ورکړ، څه پلان لري؟ دا چې هغه تازه څه ویلي دي په دې ویډیو کې در سره شریکوم، خو تاسو دومره وکړئ چې سوله افغان چینل حتما سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو قومندان او د طالبانو پر وړاندې د څو مشهورو جګړو رهبري جنرال سمیع سادات یو ځل بیا د طالبانو خلاف توندې څرګندونې او د هغو د نابودولو ژمنه یې کړې ده. جنرال سادات په یو تازه پیغام کې افغانیت، اسلامیت او ملي ارزښتونه خپلې لومړنۍ کرښې ګڼلې دي او پنجاب یې د افغانستان په اشغال تورن کړی دی. جنرال سمیع سادات زیاتوي، ما له خپل رب او خپل افغانیت سره دا ژمنه کړې ده چې د پنجاب اجیرو په غلامانو مې د افغانستان ښارونه ډک نه کړل او غوښو یې بوی ونه کړ. زه به بیا نه پښتون یم نه افغان. نوموړي ته په منسوب دغه پیغام کې زیاته شوې ده، موږ چې خاموش یو د دې خاموشۍ زور به په یوه ورځ ووینئ. ټول 36 طالبان دي، په 36 ساعتو کې یې کار خلاصوه. سمیع سادات په دغه پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې د طالبانو خلاف جګړه کې ورسره ودرېږي او د ملي بیرغ د بیرته هسکولو په غزا کې شامل شي. سمیع سادات مخکې ادعا کړې وه چې د جمهوري نظام له منځه وړل شوي دفاعي او امنیتي ځواکونه ډېرو سرتیرو سره په اړیکو کې دي او ژر به یې په مټ د طالبانو خلاف جګړه منظمه او پیل کړي. نوموړي دغه ژمنه څو میاشتې مخکې کړې وه او ویلي و چې په دې برخه کې به یې له کوچني اختر څخه وروسته مبارزه پیل شي. له هغه ژمنو تر اوسه په عملي ډول د نوموړي د فعالیتونو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. طالبانو مخکې د جنرال سمیع سادات په غبرګون کې ویلي و چې هغه یو تښتېدلی جنرال دی او خبرې د باور وړ نه دي. خو دا چې په راتلونکي کې به څه کیږي، آیا سمیع سادات به په دې وتوانیږي چې دغه د طالبانو نظام ونړوي، دا هم در سره زه په همدې چینل کې په راتلونکي کې شریکوم. تر هغه په تمه اوسئ، چینل سبسکرایب کړئ چې د لاسه یې ورنه کړئ. تر هغه